سلامونه درنو لیدونکو، نن درته دوه مهم خبرونه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او سهار میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر تر 4,000 نشي کمولی. وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیړه له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د وتلو پریکړه وکړه، امریکایي قانون جوړونکي په دې هڅه کې دي چې له دغه هیواده په بیړه د ځواکونو د ایستلو مخنیوی وکړي. د 2021 میلادي کال لپاره د امریکا د استازو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 4,000 کم کړي. لایحه کې دغه راز راغلی چې ټرمپ دې د افغانستان وضعیت ته په پام د سرتیرو ایستل تنظیم کړي. د لایحې په یوه برخه کې راغلي که چیرته د امریکا ولسمشر د دغې پریکړې رد وکړي نو کانګرس دا صلاحیت لري چې ورته پریکړه لغوه کړي. امریکایي شنونکي وایي چې د قانون جوړونکو وروستۍ پریکړه نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي څو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلن وکړي. بلخوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورېرې مری ټرمپ خپل تره یو جنایتکار او خاین بللی دی او زیاته کړې ده چې له سپینې ماڼۍ تر وتلو وروسته د نوموړي ځای زندان دی. ارواپوهه، لیکوال او د ټرمپ د سیاستونو سرسخته منتقده مری وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې ټرمپ له زندان څخه وژغوري، ځکه د دې په وینا ټرمپ د مالیې له درکه له حکومت څخه په میلیونونو ډالر پوره وړی دی. له خپل واک څخه یې ناسمه ګټه پورته کړې او د غراض یې په امریکا کې کورني تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. هغې د خپلو خبرو پر دوام ویلي قانون موجود دی او د ټرمپ یادو تیروتنو ته په کتو هیڅ ځواک نوموړی له زندان څخه نشي ژغورلی.